چین د نړیوالې سوداګرۍ سازمان ته د سوداګرۍ او چاپیریال ساتنې په اړه مسوده وړاندې کړې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان دارالانشا د جون په 19مه نیټه په جنیوا کې د چین مسوده چې د دې سازمان د سوداګرۍ او چاپیریال ساتنې کمیټې ته وړاندې شوې خپره کړې. چین د اروپایي ټولنې د کاربن سرحد د سمون میکانیزم په بیلګه وړاندیز کړی چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د څارنې رول لا نور ښه ولوبوي او د چاپیریال ساتنې پالیسۍ په اړه څو اړخیزه بحثونه ترسره کړي، کوم چې پر سوداګرۍ مهمه اغیزه لري. د چین دغه مسوده وایي چې اوس د سوداګرۍ پالیسي او د چاپیریال ساتنې پالیسي په پرله‌پسې ډول سره نښلول کیږي او ځینې تدبیرونه پر سوداګرۍ لویه او مهمه اغیزه لري. دا چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د وزیرانو 12مې غونډې د اړوند تدبیرونو په اړه څو اړخیزه بحثونه ترسره کیږي، د سوداګرۍ او چاپیریال ساتنې کمیټې صلاحیت او د یاد سازمان رول پیاوړی کولی شي او د ملګرو ملتونو د 2030 میلادي کال اجنډا او د تلپاتې پراختیا د موخې لپاره څو اړخیزه سوداګریز میکانیزم خدمات کولی شي. تاسو خبرونه د ځلا نیوز څخه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلا مشورو وروسته په پرانیستې غونډه کې بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او په کابل کې د یاد سازمان د مرستندوی دفتر یوناما مشر روزا اوتونبایووا او د افغانستان د مدني ټولنې یو استازی د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز په ژنو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به هم غونډې ته وینا وکړي. په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د نجونو او ښځو تعلیم او کار بله هغه مسله ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به خبرې پرې وشي. تاسو خبرونه د ځلا نیوز د ونکوور له سټوډیو څخه واوریدل.